د الله قانون دا دی چې الله پاک په خلکو باندې سختی راولي چې کله پیغمبر ورته ولېږي. دا ولې وجه دا دی چې کله خلک په عیش او په عشرت کې وي، په مزو کې وي، دا خلک دین ته نه واپس کېږي. همیشه د پاره دین سره او د دین والاو سره څوک ودرېږي؟ هغه خلک چې غریبان وي، مالدار خلک چې دی په خپل عیش او عشرت کې ډوب وي، په خپل مزو چرچو کې ډوب وي، په خپلو گاډو بنگلو او دارنګې په اولادونو په دې ناز و نخرو کې دوی لګیا وي. مالدار خلک دین ته نه راسي. د دین ننګه همیشه د پاره غریبو خلکو کړی. غریب خلک د پیغمبرانو تر څنګ ودرېږي، غریب خلک د مجاهدینو تر څنګ ودرېږي، غریب خلک د دعوتګرانو تر څنګ ودرېږي. دا کفار ولې په افغانستان کې نه کامیابېږي؟ ځکه چې افغانستان اکثر وګړي دا غریبانان دي، او غریب خلک چې دوی جهاد کوي، قرباني ورکوي، او مالدار خلک د کور نه 2-3 دیواله چارپیر کی چې اختطافګر مې ونه تختوي، مال دی، بچی دي، بچی په مدرسه او په مکتب کې په اسانۍ سره نه اچي، وایي هسې نه چې څوک یې ونه تختی. مالدار سړی په ځان ډاریږي، په مال ډاریږي، په بچو ډاریږي. هغه دین خو قرباني غواړي، او دین خو چې دی هغه د سر نه تېرېدل غواړي، د مال نه تېرېدل غواړي، د اولادونو تېرېدل غواړي. نو همیشه دپاره د دین ننګه چې دی کمزورو خلکو کړی دی، یعنې غریبانو فقیرانو خلکو. نو د دې وجه نه چې کوم علاقې ته الله پیغمبر لیږلو، نو هغه علاقه باندې الله پاک تکلیفونه هغه علاقې والاو باندې راوست. غریبي، دارنګې مرضونه، چې دا خلک د هغه عیش او عشرت ژوند نه راوځي او د الله دین قبول کړي. د دې وجه نه ګوره په آخره زمانه کې به د امام مهدي او د کفر سره مقابله راځي. نو دا کفر سره مقابله چې راځي، دغه عرب چې اوس په د عیش او عشرت په مزو کې دي، نیام سټي ورته وایي، یو ښار جوړیږي په سعودي عربستان کې تبوک سره نږدې. په دې ښار باندې 500 کروڑه ډالر په مصرف کیږي. دومره پیسه‌دار خلک دي، دومره مال او دولت لري، دومره تیل دوی خرڅوي چې پر تریلیونونو پیسې ډالر باندې دوی تیل خرڅوي. دا خلک جهاد کوي. دوی دومره نشي ویلی په خوله باندې چې دلته فلسطین کې چې کوم حالات روان دي دا ظلم دی. هم دومره قدرې خبره چې خالی تلویزیون کې ووایي چې فلسطین کې کوم حالات روان دی دا ظلم دی، ناروا دی، دا موږ غندو. هغه په د خولې غندل هم نه کوي. دا ولې نه کوي؟ ځکه دوی په مال او په دولت او په عیش او په عشرت کې ډوب شوي دي. هغه خلک چې مال او دولت ولري هغه دین نشي کولی. عبدالرحمن بابا وایي ما مالدار سره دیندار لیدلی نه دی. چې مالدار شي بس دینداري پرېږدي او عیش ځان ورته ډېر غټ شیخ ښکاري. نو د دې وجه نه دغه غټه معرکه چې راځي د هغې نه مخکې به د عرب ځپل کېږي. نبي علیه السلام فرمایي ویل للعرب من شر قد اقترب. عرب دپاره تباهي ده د هغه شر نه چې ډېر رانږدې شوی دی. ترمذي شریف حدیث دی من اقتراب الساعة هلاک العرب. د قیامت ډېر د نږدو نښونه دا دی چې عرب به تباه کېږي. او دارنګې بل حدیث دی مشکات شریف کې چې نبی علیه السلام فرمایي چې داسې فتنې به راځي تستنزف العربه، د عرب به ټول جارو کړي. دا ولې داسې کېږي؟ دا ځکه چې دوی دغه عیش عشرت ژوند نه ووځي، چې ووځي سختی او تکلیف پرې راشي، دوی بیا جهاد ته، قربانۍ ته، دوی بیا هر سختۍ ته تیاریږي د الله د دین دپاره. نو د دې وجه نه ګوره اوس کوم حالات چې دا اوس په فلسطین کې روان دي دا پراخه کېږي، دا اردن ته هم پراخه کېږي، دا نورو ملکونو ته مصر ته هم پراخه کېږي. دا حالات ودرېږي نه، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګویي ده. دا به په دې عربو باندې راځي، ډېر به پکې مړه کېږي، شهیدانېږي، او هغه خلک چې پاتې شي نو د دوی په زړه کې به د ایمان جذبه راپورته کېږي. دا خلک به بیا ودرېږي د یهودو مقابلې دپاره. دا خلک به د امام مهدي سره بیعت کوي. وی حدیث پاک کې راځي، ترمذي شریف حدیث ده، چې په عربو کې به اختلافات وي، لانجې به وي او تکلیفونه به دې وخت کې به مسلمانان امام مهدي راګیر کی بیعت به ورسره کوي. امام مهدي ته به وایي چې بس د مسلمانان وځپل شو، د خدای دپاره ته زمونږ مشري وکړه، نو ته ځان مه شاته کوه. امام مهدي به ځان شاته کوي چې زه مشر کېږم، نه مشري به نه غواړي. نو ملایان به یې مجبوره کړي، په زور به ورسره بیعت وکړي، او دا به ورته وایي چې د مسلمانانو د حال ته خو ګوره، په مسلمانانو سره روان دي، نو موږ تا سره بیعت کوو، ته خامخا بیعت وکړه. نو دوی به ورسره بیعت وکړي، بیا به جهادونه شروع شي.
نو جهادونه به هغه خلک کوي چې دغه تکلیفونه ګاللي وي، دغه بمونه، دغه سختی، دغه ولګه چې پې راشي، دا خلک بیا جهاد کوي او توره کوي. نو د دې وجې نه په عربو دا حالات راځي، په عجمو راځي، په مسلمانانو د دغه لوی جنګ نه مخکې مسلمانان الله ځپي واري. دا ځپي ځکه چې په دوی کې بیرته هغه اوده شوی هغه روح را بیدار شي، هغه اوده شوی روح په دوی کې را بیدار شي، را ویښ شي چې موږ رښتیا هم خپل مقصد د ژوند هیر کړی دی. موږ خو دنیا پسې لګېدلي یو. مسلمان خو خدای دنیا دپاره نه دی پیدا کړی، مسلمان خو د بل دپاره پیدا دی. کنتم خیر امة اخرجت للناس، موږ د ژوند مقصد هیر کړی دی. موږ د بل دپاره پیدا یو چې د بل آخرت جوړ کړو، بل د تباهۍ نه بچ کړو، بل د بربادۍ نه بچ کړو. نو موږ ژوند خو اوس ټول د دنیا دپاره تېرېږي، د خپل اولادونو دپاره، د خپلو بچو دپاره خلک ژوند تېروي چې خپل آباد شم، خپل کور جوړ کړم، خپل موټر پیدا کړم. دا خو د مسلمان د ژوند مقصد نه دی. مسلمان خو دې دپاره نه دی پیدا.